سلامونه د ژمن پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. امید ده چې تاسو به صحتمند یاست. دغه د سیالي خپرونه در پیل شوه. د خپرونې کورباز محمد شمسور یم او په کمره کې راسره رحیم عادل دی. نن به موږ تاسو ته ورزشي خبرونه در وړاندې کوو. لومړی ورزشي خبر دی د یو ورځنیو لوبو درجه بندي او افغان لوبغاړي. بالرانو برخه کې رشید خان په لومړي مقام دی، عظمت عمرزی په 22 مقام دی، محمد نبی په 23 مقام دی، فضل حق فاروقي په 55 مقام دی، الله محمد حزنفر بیا په 83 مقام دی او الراونډران عظمت عمرزی په لومړي مقام دی، محمد نبی په 3 مقام دی، رشید خان په 15 مقام دی، فضل حق فاروقي په 55 مقام دی. بیټران ابراهیم زدران په 3 مقام دی، رحمان الله ګربز په 19 مقام دی، عظمت عمرزی په 26 مقام دی، رحمت شاه په 30 مقام دی، محمد نبی په 49 مقام دی، حشمت شهیدی په 58 مقام دی، صدیق اتل په 83 مقام دی. دا د یو ورځنیو لوبو درجه بندي وه. اوس راځو د شلوریز فارمټ د شلوریزو لوبو تازه اعلان شوي درجه بندي او افغان لوبغاړي. الراونډرانو کې عظمت هم مخکې دی په 15 مقام او اوس هم په 15 مقام دی. مخکې هم یعنې عظمت عمرزی په 15 مقام اوس هم. رشید خان مخکې په 11 مقام او اوس په 14 مقام دی. محمد نبی مخکې په 8 مقام او اوس په 9 مقام دی. ګلبدین مخکې په 1 مقام او اوس په هماغه مقام پاتې شوی دی. بالران رشید خان مخکې په 3 مقام او اوس په 2 مقام دی. مجیب مخکې په 14 مقام او اوس په 10 مقام دی. عظمت عمرزی مخکې په 40 مقام و او اوس په 41 مقام دی. فضل حق فاروقي مخکې په 45 مقام او اوس په 44 مقام دی. نور احمد لکنوال په مخکې په 59 مقام او اوس په 58 مقام دی. محمد نبی مخکې په 88 مقام او اوس په 86 مقام دی. د بیټرانو برخه رحمان الله ګربز مخکې په 14 مقام و او اوس په 13 مقام دی. ابراهیم زدران مخکې په 14 و اوس په 15 مقام دی. صدیق اتل مخکې په 55 و اوس په 58 مقام دی. درویش رسولی مخکې په 80 و اوس په 82 مقام دی. محمد نبی مخکې په 84 و او اوس په 85 مقام دی. عظمت عمرزی مخکې په 95 و اوس بیا په 98 مقام دی. نو دغه د شلوریزو لوبو درجه بندي وه. یو بل ورزشي تازه خبر دغه دی چې پاکستان د شاهینشاه په لوبډله مشرۍ کې لوبډله اعلان کړه د بنګلادیش خلاف یو ورځنۍ لوبډله. دغه سکواډ وایو شاهینشاه افریدي لوبډل مشر، عبدالصمد، ابرار احمد، فهیم اشرف، فیصل اکرم، حارث رؤوف، حسن طلعت، ما صداقت، محمد رضوان وکټ ساتونکی، محمد وسیم، محمد غازی وکټ ساتونکی، سعود مسعود، صاحبزاده فرحان، سلمان علی آغا، شمایل حسین. دغه د پاکستان د او ډي آی سکواډ دی. د بنگلادیش خلاف دوی سیریز لري. د شاهینشاه افریدي په لوبډل مشرۍ کې دغه لوبډله اعلان شوې ده. یو بل ورزشي خبر داسې دی، مشفق رحیم وایي چې زه شخصا د هند غوره لیګ پر ځای د پاکستان سوپر لیګ انتخابوم، ځکه چې پاکستان لیګ لوبغاړو ته قوي ذهني کنټرول او د لوبې ژور درک ورزده کوي. نو دا مشفق رحیم نظر دی. که څه هم نوموړی د او ډي آی یو ښه لوبغاړی دی، خو شلوریز فارمټ کې تر دې مهاله په غټو لیګونو کې نوموړی نه دی لوبېدلی. خو موږ نه پوهېږو چې دغه مشفق رحیم څه ډول دغه قضاوت کړی دی. خو د دوی خپل نظر دی دا چې نن سبا وخت کې د بنګلادیش او د هند اړیکې هم په کرکټ کې خرابې دي. نو همدغه لامل کېدلی شي چې زیات د بنګلادیش لوبغاړي د پاکستان سوپر لیګ ته نوملیکنه کړې وه او د دوی غوښتنه دغه ده چې هلته ولوبېږي. یو بل ورزشي خبر دی، سرفراز احمد د پاکستان لوبډلې د ټیسټ لوبو روزونکی ټاکل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې مایک هیسن د پاکستان لوبډلې د دریو فارمټونو روزونکی ټاکل شوی و، خو وروستیو بدو لوبې له امله شاید سرفراز احمد چې چمپیون ټرافي هم د پاکستان ته ګټلې ده، له دې وروسته د پاکستان لوبډلې لپاره روزونکی وټاکل شي. یو بل ورزشي خبر د انګلستان پخوانی لوبغاړی کیون پیټرسن وایي انګلستان به هند ته نن ماتې ورکوي. دا چې نن د هند او انګلستان ترمنځ دوهمه سیمي فاینل لوبه ترسره کیږي په هند کې، نو د انګلستان پخوانی لوبډل مشر یا پخوانی لوبغاړی او اوسنی مبصر
کیوین پیټرسن دا خبره کړې ده چې نن به انګلستان و هند ته ماتې ورکوي او په 13 سیمه فاینل لوبه کې نیوزیلند لوبډلې په لوی توپیر سره ساوث افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه او لومړی لوبډله شوه چې د 2026 کال نړیوال شلوریز جام پایلوبې ته لار پیدا کړه. نو نن به دوهم سیمه فاینل لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه به تاسو ته ژمن تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. فین آلن د 20 شپږیزو په وهلو سره مخکښ شپږیز وهونکی دی. یعنی په 13 لوبه کې چې فین آلن یوه ډېره خطرناکه لوبه ترسره کړه، چټکه سلیزه هم نوموړي په خپل نوم کړه په 33 توپونو باندې. نوموړي 60 شپږیزه وهلې دي او نړیوال جام کې تر ټولو زیات شپږیزه وهونکی دی. له دې وړاندې د پاکستان اوپنر لوبغاړی صاحبزاده فرحان و. یو بل ورزشي خبر دی، پاکستاني رسنۍ د خپلو سرچینو له کوله وایي چې د غوروي کمیټې غړی علمدار له خپلې دندې ځکه استعفا ورکړې چې لوبډلې نړیوال جام کې ښې لوبې ونه کړې. نو علمدار چې د سلیکشن کمیټې غړی و استعفا یې ورکړې ده ځکه پاکستان په شلوریز نړیوال جام کې ډېرې بیکاره لوبې وکړې. نو همدغه لامل و چې علمدار استعفا ورکړه. د انګلستان سلبلیز بولۍ ته یوازې 7 افغان لوبغاړي شرط لیست شوي دي. په دغو لوبغاړو کې عظمت عمرزای 100,000 پونډه، مجیب الرحمن 100,000 پونډه، علا محمد حزنفر 15,000 پونډه، فضل حق فاروقي 15,000 پونډه، قیس احمد 11,000 پونډه، وقار سلام خیل 11,000 پونډه، عرب ګل مومند هم 11,000 پونډه. دا د انګلستان سلبلیز کرکټ لپاره و شرط لیست شوي افغان لوبغاړي دي. د افغان یو بل ورزشي خبر دی، د افغان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت احمدزی په رسمي ډول د ظرفیت لوړونې مرکز یعنی HPC مشر وټاکل شو. نو دغه یو ښه ګام دی چې دولت احمدزی ټاکل کیږي. له دې وړاندې والی امین و. دا چې HPC سنټر په هر کرکټ بورډ کې ډیره مهمه دنده لري. نو هیله ده چې دولت احمدزی به د پراتک سره به دغه برخه لا هم کوي شي. یو بل ورزشي خبر د افغان ملي لوبډلې مخکینی روزونکی جناتن ټراټ ښایي د سرلنکا ملي لوبډلې مشر روزونکی وټاکل شي. په نړیوال جام کې د سرلنکایي لوبډلې د خرابو لوبو له امله مشر روزونکی سند جیسوریا استعفا وکړه. اوس راپورونه وایي چې جناتن ټراټ د مشر روزونکي دندې ته تر نورو مخکښ نومان دی. دا چې جناتن ټراټ د افغان لوبډلې مشر روزونکی و، د په روزنه کې موږ زیاتې لوبې وګټلې. نو اوس نوموړی به د سریلانکا لوبډلې مشر روزونکی ټاکل کیږي د جیسوریا پر ځای باندې. یو بل ورزشي خبر دی، پاکستاني رسنۍ وایي چې د لوبډلې مشر روزونکی ماګ هیسن له دندې ګوښه کیږي او پر ځای سرفراز احمد ټاکل کیږي. د هیسن د ګوښه کېدو په اړه وروسته له هغې خبرونه خپرېږي چې ویل کیږي له نوموړي یو شمېر لوبغاړي شکایت وکړ او هغه یې له پرېکړو کې په نه مشوره کولو تورن کړ. نو مخکې هم موږ ویل چې سرفراز احمد به د ټیسټ لوبډلې مشر روزونکی ټاکل کیږي او دا چې نور راپورونه دا وایي چې سرفراز احمد به د مشر روزونکي دنده ولري او مایک هیسن چې د پاکستان لوبډلې مشر روزونکی و هغه به د دندې څخه ګوښه کیږي. یو بل ورزشي خبر دی، استرالیوي ګلن ماکسویل وایي چې هیله لري د استرالیا لپاره په شلوریز لوبو کې لوبېدو ته دوام ورکړي. هغه زیاتوي که بدن په فزیکي لحاظ برابر وي او دا هراز موقع ورکړی شي نو په 2028 کال شلوریز جام کې هم د لوبېدو پلان لري. ماکسویل اوس 38 کلن دی او تر راتلونکي شلوریز جام بای عمر 40 کلونو ته رسېدلی وي. هغه څه چې له کبله یې ډېرو د تقاعد اعلان تمه لرله، خو نوموړی چې اوس د داسې کومې پرېکړې اراده نه لري. یعنې ګلن ماکسویل په اړه اوازې دغه وي چې نوموړی به استعفا ورکړي، خو نه، نوموړي ویلي دي چې که چېرته په فزیکي ډول ښه وم نو تر 2028 نړیوال شلوریز جام پورې به پاتې شم. کرکټ بورډ یو بل ورزشي خبر دی، کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د لوبو لپاره لوبډله اعلانوي. یعنې نن ماسپښین به یا تر مازدیګر ناوخته پورې به افغان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې لوبډله اعلان کړي. دا چې کوربتوب زموږ دی نو معلومه به شي چې موږ به څه ډول سکواډ اعلانوو، خو دغه لوبډله نن اعلانیږي. همدغه سریلانکا کې سیریز کې پاتې کیږو. د لومړۍ لوبه به د مارچ په 14 ترسره کیږي شارجه کرکټ لوبغالي کې، دوهمه د مارچ 15، دریمه د مارچ 18. درې واړه شلوریزې لوبې په شارجه باندې ترسره کیږي.
ODI بیا د مارچ په 20 په دوبۍ انټرنیشنل سټیډیم باندې ترسره کیږي. دوهمه ODI په 22 او دریمه بیا په 25 ترسره کیږي په دوبۍ نړیوال لوبغالي کې. خو کچیرته حالات همدا ډول خراب وي په دوبۍ او یا نورو هیوادونو کې نو شاید دغه سیریز یا سریلانکا ته انتقال شي یا هند ته. خو لا هم وخت پاتې دی نو وروسته به په ډاګه چې دغه سیریز به چیرته ترسره کیږي. نو دغه اوس زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه. هیله ده چې تاسو به یاد ورزشي خبرونه اورېدلي وي او څه چې تاسو په ذهن کې وي هغه مو خوښ کړي وي. نو ډیره زیاته مننه چې زموږ سره پاتې شوئ تر بیا یا د بلې سیالي خپرونې پورې. ماته او کمرمن صاحب عادل ته اجازه راکړئ. ښه وختونه ښې چارې.